سلامونه او نیکي لري راځو نن موږ د ملټیپل ټیبلز ان ریلیشنشپ په اړه باندې خبره کوو. نو آیا موږ څنګه کولای شو چې دغه ریلیشنشپ کریټ کړو یا جوړ کړو یا په دې باندې کار وکړو؟ نو مخکې به موږ راځو مختلف قسمه ټیبلونه به جوړو، یعنی که هغه سټوډنټس ټیبل، لایبرري، ټیچر دا رقم هر فیلډ سره چې تاسو کار یا هر شي مطابق تاسو کولی شئ چې هغه ټیبلونه جوړ کړئ. نو د وخت نه ضایع کېدو په وجه باندې ما مخکې ټیبلونه جوړ کړي دي او د هغه کوم مین پوینټونه دي، هغه مهمې خبرې یا هغه مهم شیان چې دي صرف د هغه په اړه باندې خبره کوو. لکه څنګه چې موږ په تېرو ویډیو کې 1 to 1 ریلیشنشپ جوړ کړی وي، دا هم سیم ټو سیم هغه داسې لږ څه فرق لري. که چېرې تاسو کار باندې وکړئ، تمرین وکړئ، انشاءالله تعالی تاسو ډېر په غوره طریقه باندې دا کار مخته وړلی شئ. نو راځو زه راځم ام اس اکسس خلاصوو. لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې وویل چې څنګه موږ کولی شو ډیټابیس کریټ کړو، بیا په ډیټابیس کې ټیبل جوړېدن، بیا له هغه بعده ډیټابیس ټولز ته راتلل او په ریلیشنشپ باندې کلیک کول، کوم هغه ټیبل سي هغه ایډون، بعد له هغه له ایډېدو بعد چې کوم دغه آی ډي ده، یعنی هغه آی ډي نمبر یا سټوډنټ آی ډي هغه آی ډي راخو په هغه باندې ډرا کوو، یعنی دا دواړه سره کنیکټ سي. نو دغه موږ په تېره ویډیو کې ویلي وو. نو اوس راځو صرف کوم دغه سټوډنټ ټیبل چې ده او لایبرري ټیبل ده، کوم آی ډي او سټوډنټ آی ډي دا سره لینک یعنی سره کنیکټ دي. نو مخکې زه راځم په لایبرري ټیبل باندې کلیک کوم. کله چې په لایبرري ټیبل باندې کلیک کوئ، تاسو کتلی شئ چې یعنی د کتاب نوم د الکیمیسټ، author څوک د ای بی سی، سټوډنټ آی ډي یعنی دا کوم سړي ولی ده چې د سټوډنټ آی ډي یې 1 ده، دا هماغه سړي ولی ده. دلته موږ دغه رقم معلومولی شو. او دغه ټیبل چې موږ له کوم سره لینک کړی دی، له کوم سره مې کنیکټ کړی دی، یعنی له سټوډنټ ټیبل سره کنیکټ ده. راځو دلته زه په سټوډنټ ټیبل باندې کلیک کوم. دلته تاسو کتلی شئ چې موږ ته خو مخکې معلوم شو چې 1 یعنی الکیمیسټ کوم کتاب نوم چې و هغه چې د سټوډنټ آی ډي 1 ده، هغه سړي ولی ده. او د ده نوم د میوان، د ادرسستان، فون نمبر ده ارزده. اوس دغه کوم دویم کس چې ده موږ ته نه ده معلوم، سائم تهران او فون نمبر یې ده. موږ ګورو چې دغه اوس کوم کتاب وړی ده. راځو دلته دغه کوم جمع نشان چې ده، کله لکه څنګه چې موږ په تېرو ویډیو کې ویل چې دوه ټیبله چې ریلیشنشپ موږ جوړو، له ریلیشنشپ بعد بیا دغه د جمع نشان راځي چې هلته دوه ټیبله سره کنیکټ یا د دوی په مابین کې څه ریلیشنشپ جوړ شي، همدغه جمع نشان راځي. نو راځو زه په دې باندې کلیک کوم. کله چې مو کلیک کوئ، تاسو کتلی شئ چې د کتاب نوم ده انګلیش، محتوی څوک ده ای بی سی، د دې یعنی سایم له لایبرري څه دا کتاب وړی ده. نو همدغه رقم تاسې مختلف قسمه ټیبلونه او مختلف قسمه ریلیشنشپونه جوړولی شئ. دلته موږ دا شی په ډېر مختصره او ډېر تیز مو ووایو، نو هم په دې خاطر چې په تېرو ویډیو کې موږ ډېر په تفصیل باندې په دې باندې خبره کړې وه، نو هم په دې خاطر مو دلته ډېر سره مختصره کړې.